बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته فلرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستلمو شوم ملګرو په نننی کلاس کې وځه تاسو ته زیرو کنډیشنل کوما ماته یو ملګری په واتس اپ باندې اس ام اس کړو چې تاسو موږ ته زیرو کنډیشنل وکړئ ملګرو کو چرته تاسو ته په انګلیسي کې سم مسلې نو تاسو ماته په واتس اپ هم اس ام اس کولای شئ او تاسو ماته د کمنټ فلاره هم کمنټ سیکشن کې کمنټ کولای شئ نو ان شاء الله د انګلیسي سره چې کومه تړلې مسله تاسو هغه به موږ په اسانه طریقې سره حل کوو ملګرو زه تاسو ته پیل وایم چې زیرو کنډیشنل وایي څه ده ملګرو په زیرو کنډیشنل کې به موږ سره یو حقیقي خبره کیږي لکه مثلا زه تاسو یو مثال در کوم کو موږ وایو چې واوره ته نمر ته کیږي نو دا خو به ویل کیږي خامخا نو کم چې موږ سره یو حقیقي کاری هغه به موږ سره په زیرو کنډیشنل کې راځي زه تاسو ته اوس یو څو مثالونه در کوم نو ان شاء الله تاسو به په زیرو کنډیشنل باندې په اسانه طریقې سره پوه شئ راځئ چې تاسو ته زه یو څو مثال درکړم پهلنی مثال موږ سره سره if you put water in the freezer it become ice کو ته وبو په فریزر کې کیدی نو دا به واوره شي کو موږ چرته یو کس ته وي کو ته وبو په فریزر کې کیدی نو دا به واوره شي if you put water in the freezer it become ice نو ملګرو داسې قسمه جملې به موږ سره په زیرو کنډیشنل کې راځي if you stand in the rain you get wet کو ته باران کې ولاړی نو ته به لون شي کو موږ چرته یو کس ته وایي کو ته په باران کې ولاړی نو ته به لون شي if you stand in the rain you get wet if babies are hungry they cry کو ماشومان وږي نو هغه جاړي کو موږ وایو چې کو ماشومان وږي نو هغه جاړي نو دا به موږ په انګلیسي کې وایي if babies are hungry they cry نو ملګرو داسې قسمه جملې به موږ سره په زیرو کنډیشنل کې راځي یعنی کم کې چې یو حقیقت چې هغه بالکل موږ چې داسې وشي نو دا خو به خامخا کیږي یعنی کو یو کس بارانه ته ولاړی نو هغه به خامخا لمدیږي دا یو حقیقي خبره ده نو داسې قسمه جملې به موږ سره په زیرو کنډیشنل کې راځي ملګرو دې کلاس کې ما تاسو ته زیرو کنډیشنل وکړو پر اروان کې به تاسو ته فرست سیکنډ او تھرډ هم کومه دا ټول به تاسو ته په بیل بیل کلاسونو کې کومه چې تاسو په اسانه طریقې سره زده کړئ ملګرو زمنګ نننې کلاس پای ته ورسېدو ان شاء الله تاسو سره په یو بل نوې کلاس کې ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ ما په خپل دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډیر یاد ساتئ الله پامان